السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو. نو ویډیو کې درته هرکلی ویم عزتمندو. څو ورځې مخکې چې ډېره افسوسناک دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې په دره ادمخیل کې مفتي سردار علي حقاني صاحب په یو اکسیډنټ کې شهید شوی و. د هغې نه بعد مختلف علما د مفتي سردار علي حقاني صاحب کور ته لاړل او د هغه د بچو او د پلار سره ملاقات وکړو او د مفتي صاحب باره کې مختلف بیانات ورکړل. د هغې نه بعد د کراچۍ سره تعلق لرونکي مفتي مسعود صاحب چې یو د پاکستان مشهور عالم دین، هغه هم د مفتي سردار علي حقاني صاحب په باره کې څه خبرې وکړل. موږ به تاسو سره په دې ویډیو کې ښیو چې آیا مفتي سردار علي حقاني صاحب باره کې مفتي مسعود صاحب څه خبرې وکړل. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي. دې سره د ټلۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې کې. مفتي سردار علي حقاني صاحب چې څو ورځې مخکې وفات شوی و، د هغې نه بعد مختلف علما د هغه کور ته لاړل او د هغه د بچو سره میلاو شول. نو تازه خبر ملګرو مخې ته راغلی دی چې مفتي مسعود صاحب چې کوم د کراچۍ سره، نو هغه د مفتي سردار علي حقاني صاحب باره کې دا خبرې کولې چې مفتي صاحب یو ډېر ښه انسان او با اخلاقه انسان او یو غټ عالم او عوام ته د افسوس او د هغه خبره نه ده پکار، بلکې دا د فخر خبره ده ځکه چې یو د شهادت مرتبه دا ډېر غټه یو غټه مرتبه دی، ځکه چې هر یو سړي او د عالم دین دا خواهش وي چې ماته شهادت ملاو، ځکه چې مفتي صاحب په خپل مقصد پسې نه بلکې د عوامو خدمت لپاره ادمخیل ته په بیان پسې راغلی و چې د هغې نه به واپسۍ کې د بیا اکسیجن وکړو. نو مفتي سردار علي حقاني صاحب شهید شوی دی. عوام ته پکار دی چې د ده دپاره د بالکل خفه کېږي نه، بلکې د ده دپاره د نفلونو وکړي چې الله پاک جنت الفردوس کې اعلی مقام درته ورنصیب. مفتي صاحب دا خبره هم کوله چې الله پاک دې د بچو کې عالم دین په کار پیدا کړي، د پلار والا ځای ونیسي. ملګرو دا د مفتي سردار علي حقاني صاحب خبرې وي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي وي. والسلام.